که څوک یوه ولري او نیمه یې د الله په لار ولګوي نو اجر او ثواب یې د لکونو نه ډیر دی. الله تعالی فرمایي الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هغو چې په نه لیدلو ایمان راوړی او لمونځ قایموي او هغه روزي چې الله ورکړي د هغې نه د الله په لار لګوي. اوس کله چا سره یوه ډوډۍ وي او نیمه د الله په لار ولګوي، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل د دغه کس ډیره لویه برخه وشوه د اجر او ثواب له لحاظه. په عین حال کې بل مالدار ده چې هغه په ډیرو مسکینانو په یو وخت خواړه تقسیموي. وی فرمایل بیا هم د دې اجر د هغه نیمې ډوډۍ اجر ته نږدې نشي راتلی، ځکه که څوک یوه ولري او نیمه د الله په لار ولګوي هغه خپله نیمه دارایي د الله په لار ولګوله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمایل د جهنم له اوره ځان وساتئ ولو که هغه په یوه خرما هم نه وي. السلام علیکم.